محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین مخکې دا خبره تیره شوه چې الله رب العزت فرمایل چې د یهودیانو او د عیسایانو دا کلکه آرزو او تمنا ده چې تاسو د خپل دین نه واړئ او اله به دی تاسو نه په قلاره کینی چې دی تاسو نه خپل دین نه واړئ. لیکن الله فرمایي چې ګوره دا واوره چې اصل کامیابی او هدایت ګوره زما د طرفه ده او قبل فرض تاسو د هغې په خبرو کې او هغې درته څه شنه باغونه ښیي څه فایده د دنیا وغیره تمه امید درکوي او د هغې خبرو کې رالی نو ګورې بیا به هم نه څوک دوست وي نه به هم څوک مددګار وي چې زمان هم خلاص کړي. نننی درس کې دا خبره فرمایي چې دغه بني اسرائیلو ته د دې خبرې یادګیرنه ورکوي چې ای ظالمانو دا کار پرېږدئ، د مسلمانانو نه ووړئ، بلکې تاسو له پکار دي چې تاسو زما د نعمتونو یادوالی وکړئ. زما نعمتونه یاد کړئ، تاسو سره ما څونه احسانات کړي دي. الله فرمایي نو تاسو اوس هغه احسانات هغه ټول تاسو زما د دین خلاف او د مسلمانانو خلاف استعمالوئ. نو د ټولو نه غټ احسان چې تاسو ته ما څومره لوی فضیلت درکړو چې د انبیاء کرامو سلسله مې په تاسو کې وچلوله، لیکن تاسو هغه ټول نعمتونه زما هیر کړو. نو دا ووری چې داسې یو ورځ در باندې را روانه ده چې ګورې بیا به یو کس د بل په کار رانشي، یو کس به د بل په کار رانشي، څوک به زما نه خلاصولی نشي. او په دنیا کې چې یو انسان د ځان د خلاصي کوشش کوي نو څه بدله مدله ورکي، سفارش وکي وغیره. الله فرمایي ګوره نه بیا سفارش ته نه بدله شته، هېڅ هم نشته. بیا ورپسې د جناب ابراهیم علیه السلام ذکر متصل کوي. نو د ابراهیم علیه السلام ذکر ځکه فرمایي چې دی یهودیانو او دی عیسایانو به د ټولو نه زیاته دعوه د دې خبرې کوله چې موږ په دین ابراهیمي باندې روان یو او ابراهیم علیه السلام خو بس زمونږ پیغمبرو ډېر زیات په دې باندې یو فخر کوي. الله ورپسې د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام خو د الله پاک یو کلک موحد بنده و او هغه باندې الله څونه امتحانات واچوله، لیکن په ټولو امتحاناتو کې هغه الله کامیاب کړ. یو انسان امتحان کې غورځول، د چا نه امتحان اغشتل، د هغې ډېر وجوهات دي، خو یو پکې دا خبره مې چې دا کم انسان نه امتحان اغشتی شي چې دا نورو خلکو ته ښکاره کړي، لکه یو غټ عہدیه د هغې دپاره انټرویو وکړي، ټیسټ وکړي، انټرویو وکړي او بیا هغه انټرویو لکه قانون دا دی چې هغه به ټولو خلکو ته واضحه کړي
چې وای دې دون خلکو امتحان ورکړه د دې عہدې د پاره د دې پوسټ د پاره او د دې کسبه کې چې دینو دومره نمبر رااله او دې پکې کامیاب شو چې نور خلکو ته هغه ښکاره شي. نو به ابراهیم علیه السلام چې کم امتحانات رااله نو دا د دې د پاره چې نور خلکو ته د ابراهیم علیه السلام هغه مقام ښکاره کړي. ابراهیم علیه السلام باندې ډېر امتحانات راغلي، لکه د ماشوموالي نه چې دی لږ په خبت پوه شو نو دی د خپل پلار مخالف ځکه چې هغه بت پرست نو بس د پلار دشمن شو، د قوم دشمن شو، تر دې حده پورې چې څونه خبره سوا کېده نو د هغې وخت بادشاه هم مخالف شو، هغه هم دشمن شو. دغه څونه امتحانو چې د ماشوموالي نه ویدي چې وړوکي وه نو وی پلار به ورله بوتان ورکړه چې دا خرڅ که، ویده به ورته پړې واچو او په ځان پسې به یې راښکل چې خلکو دا داسې شی دی چې نه د چا په ښه راځي او نه د چا په بد، نه د چا نه شر دفع کولی شي او نه چا ته خیر ورکولی شي، دا څیزونه دي، دا به تاسو اخلی. نو چې داسې یو سړی د خپل چیز بد په خپله ویه نو به د ده نه څوک والي. اوس خو چې دکاندار چیز خرڅوي نو داسې بېکاره چیز به در باندې خرڅ کړي، خو هغه بیا دونه تعریف وکړي چې ته به وایې چې یاره دا خو ډېر قیمتي چیز دی او چې کور ته یې راوړی نو هغه به وایي چې خدای دی راله څه شی راکړه. نو هغه پلار به راګیر کو به یې وخه په ورکوټوالي چې تا یو هم خرڅ نه کړو، هغه یاره خلک یې نالي. نو یو دغه غټ امتحانو چې د پلار د طرفه، د قوم د طرفه، د بادشاه د طرفه. آخر کې بیا بل امتحان دا چې بس ورته وغورځو نو مرګ ته ځان نیول دا آسان کار دی. بیا چې هر کله د نبوت اعلان یې وکړو نو خلک د ده د قتل پسې شو چې یاره دا خو اوس بس وجل غواړي چې خبره خلاصه شي. نو بیا کور پرېښود، هجرت یې وکړو، دغه بل امتحان شو. بیا چې هر کله شام طرف ته روان شو نو په لاره کې یو ظالم بادشاه هغه به چې کوم دی چې څوک به په سفر روان و ورسره بیبي به وه، بیبي نو هغه بیبي به یې ترې اخېسته. ابراهیم علیه السلام ته وی دا څوک ته وی دا زما خور ده. نو دغه ټایم کې د هغه دې ته توریه ویه، دا هغه اسلامي خوره. نو موږ ټول وروڼه یو، که زه چاته ویم چې دا مې رور دی، دا مې رور دی، دا مې رور دی، نو هم ټیک ته، ځکه چې الله فرمایي انما المؤمنون اخوة، مسلمانان ټول وروڼه دي. هغه یو لوی امتحانو. بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی وړوکې ماشوم بچې سره د موره حکم راغی چې لړ شه هغه بیابانونه کې او په دغه کې پرېږده چې داسې بیابان چې د انسان څه کوي چې د هېڅ شي درک پکې نه لګېد، نه پکې باغ، نه ونه، نه فصل، نه اوبه، هېڅ شی نه، بس د مرګ یو میدان و. دغه ځای کې پرېښودلو مرګ ورته تیار ولاړ وي، هلته یې پرېږدی وي ښه جي بس پرې مېښوده. بیا د هغې نه سخت امتحان چې د 12 کالو د عمر کې لږ اختلاف د بعضې علماو شته، خو چې د 12 کالو عمر کې چې اسماعیل علیه السلام څوک د 7 کاله 9 کاله، بعضې دې مفسر لیکلي دي 12 سال. بهرحال د 12 کالو عمر کې حکم ملو شو زوی حلال کا. جی بالکل ټیک ده، بالکل اړو پسو پیشې ونه که په دې ټولو امتحاناتو کې کامیاب شو. نو الله پاک د هغې مثال د دې دپاره ذکر کړ چې ای یهودیانو عیسایانو تاسو د هغه په لار روان یې. هغه خو د الله پاک داسې تابعدار و چې هغه اړو خپل تکلیف ته کتلی نه دي، په هغه سختو امتحاناتو کې الله کامیاب کړ او تاسو باندې په زرګونو په سوونو احسانات وکړو. نو د هغې د وجې نه تاسو ټول چې کوم دی نافرمانه شوی د الله پاک. په کار دی چې تاسو خود الله پاک سخت فرمان بردار وی. نو نن درس کې دا خبره کوي چې صرف په دعوه باندې کار نه کیږي بلکې خپل زندگی په شریعت برابرول. تقوا څه ته وایي؟ وی تقوا زموږ علما لکه د تقوا خو ډېرې معناګانې دي کنه، خو یو معنی دا ده چې خپل زندگی په شریعت برابرول دا تقوا ویل شي. تقوا صرف دې ته نه وي چې انسان شکل شبهات بس شکل شبهات به هم جوړی د شریعت مطابق، خو نه دن عمل به چې کوم دی خپل معاملات عبادات وغیرہ هغه د سنتو مطابق جوړول، دې ته چې کوم دی ویلی شي تقوا. ترجمه د خیال وکړئ.
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب په دې باندې مشهور. ایل الله ته وی اسراء، د اسرائیل معنی عبد الله ده. اسرائیل، میکائیل، جبرائیل، اسماعیل، د دې ټولو معنی چې کوم دی عبد الله ده. خدا د نور جبو دی، سپا عبرانی جبی کی، سوریانی جبه کی دی، نو هغه جبه د عربی نه بدلی دی، خو په عربی کې د دې معنی عبد الله ده، بنده د الله. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د حضرت یعقوب علیہ السلام، اذکرو. ګوره دې کې یو حکمت دی چې یعقوب علیہ السلام ورته یاد کا چې اے اولاد د یعقوب علیہ السلام. نو اشاره پکې دی خبره ته چې د چا اولاد تاسو یې، نو تاسو داغه د زندګۍ نه خبر نه چې هغه د خپل رب سونه فرمان بردارو، هغه څومره جلیل القدر پیغمبرو. نو تاسو داغه خپل نیکنه چې کم دین مخالف روان یې، او چې د چا د تابعدارۍ دعوه کوي نو داغه نه مخالف روان یې، دا خو تاسو زیاتې کوي. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د حضرت یعقوب علیہ السلام، اذکرو یاد کے نعمتی احسان زما، التی هاغ احسان انعمت علیکم جما احسان کړو پتا سبحان. احسان بل ته یادول فکر وکې په دوه قسم دي. یو چې ته بل ته خپل احسانات ور یادین چې ستا په داغه بیزتی مرادی، چې دی په بیزت شي او دی په رسوا شي او زه په خپل پوزیشن اوچت کم. د داسې احسان زبادنې ته چې کوم دی قرآن ډېر بد ویلی دی. د دې انسان د پاره ډېرې سزاګانې ذکر کړي دي چې یو انسان بل سره خو کي او هغه ورته بیا ور یادوي. او یو احسان ور یادول د دې د پاره دی چې سړی خپل کشر ته، خپل بچی ته، خپل زوی ته، خپل شاګرد ته بار بار وی چې ګوره دا خمه د سره کړی، ګوله جامې مې دله واغشتې، ګوره داخله مې دله وکړه، ګوره چې کم دی نو دا کار مې وکړو، دا مې وکړو، دا مې وکړو. نو دا د دې د مقصد دا نه چې زه د خپل کشر د خپل بچی بیزته کوم، بلکې مقصد یې دی چې د سره احساس پیدا شي، د سره احساس پیدا شي او خپل د دې غلطونه دی لاس پسر شي، توبه تی وباسي. الله پاک مونږ ته خپل احسان ور را یادوي د دې د پاره چې مونږ سره فکر پیدا شي، مونږ سره احساس پیدا شي. او د ټولو نه غټ احسان سو وانی بشک ما فضلتکم فضیلت درکړو ما تاسو ته علی العالمین د ټول جهان په خلق باندې. په هغه زمانه کې تر د نبی علیہ السلام د زمانه پورې د عیسی علیہ السلام پورې ټول خلق باندې ما تاسو له فضیلت درو دي. نه بلوي فضیلت سی چې د انبیاء کرامو سلسله زیات تر چې کم دی په بنی اسرائیل کو چلی دا. نو چې تاسو سره دون احسانات الله کړی دي نو تاسو خو بیا ډیر احتیاط وکړئ، تاسو خو د الله ډیر تابعدار شئ. واتقوا ويریږئ یومن د هغې ورځې د پیشې نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس حس یو نفس عن نفس د پاره د بل چا شیئا د یوې خبرې د یو څیز. قیامت پر ورځ به څوک د چا په کار نه راځي. البته د اخر زمانه کې داسې مسلمانان شته چې د هغه دونه زور او طاقت دی چې هغه وي د آخرت تیزي ذموارم دا دومره دونه زورور دی او درېد چې دا خدای پاک وایي چې ګورې نه راځي په کار. چې زه چاته اجازت ورکم، اجازت به څوک چاته ورکوي؟ اجازت هغه چاته ورکوي چې هغه د الله ډېر زیات خوښي که نه ډېر زیات خوښي، نو هغه ته به اجازت وکړي چې ځکه ته بالفرض لکه اکثر زمونږ حکومتونه لویو خلکو ته د حج کوټې ورته ورکي یا د کلاشنکوپونو د لایسنسونو کوټې وله ورکي دي امینېګانو له. نو یاره دا ځکه چې هغه لوی سړي حکومت سره نږدې تعلقي ویزه دا تا ته موږ د نوکرو سو کوټې وله ورکي ویزه ته په خپل کسان برتی کا وغیره. نو الله فرمایي چې په خپل اختیار باندې سوال نه پیدا کیږي چې یو انسان د بل انسان په کار راشي چې سو پورې ورته ما اجازت نه کړ. نو دا ډېر خراب خبره ده چې زه د آخرت ذموارم. زه دا قبر پورې دی خان دي، د آخرت پورې دی خان دي، د حساب کتاب پورې دی مذاق کوي. ولا يقبل منها او نه به قبلول شي منها د دنه عدل سبدلا چې زهره بسونه نقصان دې کړی د هغه عمره جرمانه داخله کا. عدل دی ته وایي یو سړي سونه نقصان کړی د هغې برابر واله هغه عدل لی بزه دونه بدله داخله کا جرمانه داخله کا. الله وی جرمانې ته ستا ماسه ضرورت دی. ولا تنفوها او نه به فایده ورکړي دته شفاعت سفارش د چا ولا هم ینصرون او نه به دې سره امداد وکړي شي. خو
قرآن پاک کې الله بل ځای کې الا باذنه دی کنه چې سفارش به پیدا ورکوي هغه صورت کې چې الله اجازه وکړي. نو د ټولو نه لوی سفارش شفاعت کبرا هغه به چې کوم دی نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم کوي نمبر په نمبر. بیا د هغې نه پس به انبیاء کرامو ته اجازت میلو شي، بیا د هغې نه پس به صحابه کرامو ته، بیا د هغې نه پس چې کوم دی فقهاو ته، لوی علماو ته، بیا داسې حفاظو ته، بیا رو رو راځه مور او پلار وغیره داسې بیا رو رو ښکته باندې به را روانې. لیکن دا په هغه صورت کې چې الله وغواړي الله اجازت ورکړي، په خپل اختیار باندې څوک قطعا نه څوک خلاصولی شي د عذاب نه او نه ځان خلاصولی شي. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ یاد کا هغه وخت چې ازمایش وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب دد. الله پاک ګورې بغیر ازمایش څوک نه پرېږده، یاد وساتئ بغیر ازمایش. الله وی قسم مې کړی دی بغیر ازمایش څوک نه پرېږده. خو دا دی چې د الله پاک نه هر وخت د خیر سوال پکار دی او دعا مې راته ښوولې ده، چلې مې راته ښوولې دي چې ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ای رب کریمه هغه بوج په موږ باندې ما چوه چې زموږ د طاقت نه باري، چې زموږ د الله راته د دعا چلم ښوولې ده چې داسې راته وایې چې هغه بوج په موږ ما چوه چې زموږ د طاقت نه باري. نو چې څومره تاسو خیالو کې محترمو چې څومره په دنیا کې یو انسان غټ امتحان ورکی، د سی ایس ایس امتحان ورکی، پی ایس ایس امتحان ورکی، د کمیشن امتحان ورکی، نه هغه ډایرکټ بیا په لویه عہده باندې ولګي. او چې دغه لوی امتحانونه نشي پاس کولی نو بیا دې چې ته معمولي عہده باندې ولګي، وړوکې پوسټ باندې ولګي. نو دقسې چې امتحانات څومره سخت دي د دنیا هم نو هغې باندې فایده ډېره د الله تعالی طرف هم چې امتحانات ډېري په چا باندې نو دومره د هغه. اوس امتحان په دوه قسمه دی. دې خبرې ته فکر وکړې، په ګناهګارو باندې م راځي، په نیکانو خلکو صالحانو باندې امتحانات راځي. نو ګناهګارو باندې چې راځي نو دا د دې د ګناهونو وجه نو هغه چې کم بېدینه یې په دې کې بیا نو د هغې دپاره شکل عذابي د بېدینو خلکو دپاره، د کافرانو دپاره، بېدینه خلکو دپاره بیا دغه امتحانات شکل عذاب دی، هغې باندې عذابي. مسلمانانو ګناهګارو باندې چې څه تکلیفونه پریشانۍ وغیره راځي نو دا د ده دپاره ورحالنګ دی، څنګه چې خلک موټر سایکل یا دغه سرویس وکړي او صفا سوتره شي نو دا د ده دپاره ورحالنګ دی. الله یې ځان ته په زوره متوجه کوي چې انسانه ګورې ما ته متوجه شه، توبه وباسه. نو د باندې چې راځي د ګناهونو په وجه سره راځي، چې د باندې ګناهونه ډیر شي نو د باندې مصیبتونه شروع شي. د دې دپاره چې دی الله ته توبه وباسي او آخرت ته پاک شي. دو خبرې شوې. درېمه ده چې په نیکانو خلکو باندې صلحاو باندې راځي نو هغې باندې د ګناهونو د وجې نه راځي، د هغې د درجاتو د اوچتېدو دپاره راځي. الله یې درجات اوچتوي، الله یې مقامات اوچتوي. نو د درې واړو امتحان چې کوم دی هغه په خپل خپل ځای باندې خپل خپل حیثیت لري. اوس ابراهیم علیه السلام خو جلیل القدر پیغمبر و، نو العیاذ بالله دا څوک ویلی شي چې په هغې باندې تکلیف د ګناه د وجې راغی؟ العیاذ بالله نه، هغه مقامات اوچت، نورم مقامات اوچت شو د هغوی. نو ویسې به تلا ابراهیم یاد کا وخت چې ازمایش وکړه په جناب ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب دد بکلمات په یو څو خبرو سره فاتمهن. نو ابراهیم علیه السلام ټولې خبرې برابر کړه، د خدای په حکم کې پس و پیش ونه کړه. او په عام زندګۍ کې تاسو خیال وکړئ، هغه کس، هغه کشر، هغه بچی، هغه شاگرد، هغه خادم، هغه نوکر، هغه ملازم، هغه کلرک وغیره ډیر کامیاب دی چې دی د خپل افسر ورته څه خبرو کې دی وي خجي. نو دا انسان چې کم دی ډیر زیات کامیاب دی. او چې هغه یو خبره کوي او دی بل څه کوي نو دا د زندګۍ ناکامې خبرې دي، سره دی ناکامه کېږي، بیا د هغه به سره تعلقات خراب شي. فاتمهن نو پوره کړی هغه. قال نو چې هر کله دا امتحاناتو کې پاس شو نو بیا ورته الله وایي چې اوس در لزه چې کم دی نو هغه نشان حیدر در کوم. زمونږ نشان حیدر خو مړو ته میلاویږي، مړو ته چې مړ شي او قرباني وکړي نو د مرګ نه پس والا بیا نشان حیدر ورکړي. نام بس خبره ده. خو بهرحال چې دی نو دا نو ابراهیم علیه السلام ته الله اعلان وکړو. قال او فرمایل الله پاک انی بېشکه زه چې ام جاعلک زه ګرځوم تا
للناس د پاره د خلکو اماما پیشوا، ما د تمام دنیا د خلکو د پاره ته امام وګرځولې، پیشوا مې وګرځول. نو داسې امام څنګه چې تاسو ته ما عرض وکړو چې ما هغه تفسیر کته چې په مخ د ځمکه هر څوک کوي ابراهیم علیه السلام زمونږ پیغمبر تر دې حده پورې چې مشرکانو به هم وي، مشرکانو به وي ابراهیم علیه السلام زمونږ پیغمبر دی. نو خدای پاک ورته یو داسې قبولیت او یو داسې شهرت ورکړه. اوس جدا خبره ده چې یو سړی یې مني دغه منلو کې دغه منل غلط دي نه، خو دغه نقصان دی. لیکن ابراهیم علیه السلام ته الله پاک چې کوم دی یو مقام یو شهرت ورکړه د دغه په وجه سره. او چې کله هر هغه انسان چې د خدای تابعدار شو الله د ته عزت ورکړي. دا یاد وساته د نیکانو خلکو د اولیاء کرام بزرگان وغیره چې دي کنه نو دی چا پسې تلی نه دي چې الکه مال راشه مال دلته راشه مانه دوا واله او دل نه 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 بس هغه چې ته ګټ کې ناشتي تاسو دا بازو تو کو رسنګ په غرونو کې او په ګټونو کې ناشتي لیکن دنیا په ورماته دا غوم دغه حدیث مبارک کا راځي چې انسان په صداقت سره الله سره تعلق جوړ کی نو داسې یو وخت راشي چې الله د دنه خوشاله شي. الله پاک جبرئیل علیہ السلام را وړي چیرې پلانې د پلانی زوی ما په دوسته باندې اونې و تیم په دوسته ونیسه. جبرئیل علیہ السلام فرشتو کې اعلان وکي چې پلانې د پلانی زوی الله او ما په دوسته ونی و تاسو یې مونیسي. بیا دغه فرشتو نه یو فرشته تشریف وروړي د اسمان د دنیا ته دلته اعلان وکي دنیا طرف ته چې اے خلکو پلانې د پلانی زوی الله پاک جبرئیل علیہ السلام او فرشتو په دوسته ونی و تاسو یې مونیسي. نو هغه تعلق داسي هغه اعلان داسي چې دغه طرف ته بس د خلکو زړونه ورمات شي، بس دنیا په ورمات شي، بس خلک قدرم کوي او عزت هم کوي او دغم کوي. نو دا دغه د الله د تابعدارۍ برکات دي. بعض خلک د مخلوق د تابعدارۍ د پاره چې کم دین وظایف په خلک مسخر کوي چې لیو باسي دي ته ضرورت نشته. زمونږ حضرت سے وی د الله تابعدار کېدل پکار دي. ته د الله تابعدار شه مخلوق به تاسو تابعداري. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لك وخلقتك لي. وی اے د آدم زویا الله پاک فرمای حدیث قدسی دی الله فرمای چې دا هر سمې ستا د پاره پیدا کړی دی او ته مې د ځان د پاره پیدا کړی. ته به زما عبادت کو نور بیغم شعر سے بتا بس. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ملما راغی ډوډۍ لا نه وته یاره املما ته وی راځه داسې لک باروزو دی ډاګه ته چکر به وو دوانه دا چې ډاګه و د کور سره نږدې هغه ته وروت. سلمان فارسی سے یو اوسه ته اشاره وکړه وی راشه اوسه را لنه غد سره ودرېده. یو مرغې ته اشاره وکړه وی راشه مرغې را پر والده سره کېناسته. هغه سړی ورته وی عجیب غون ته سړی وی ارسه دې مسخر کړی دي تابع کړی دي. سلمان فارسی ما یې سم نه تابع کړي ما یې سم نه تابع کړي. کله چې انسان د الله تابع شي هر څه به تاسو ازدچي. داسې ډېر واقعات شته. ابو الحسن حرکانی سے غالبا داغي په واقعاتو کې راځي چې په مانزه ولاړو او ګړي بيزي به کم دي ازمري براغه او خپل اګړي بيزي به ول داغه په حفاظت کو چا پیر به ګرځید کوم ګړ یا بيزه بچي دا کنډک نه بار وتا هغه به واپس را شړله. دا خو خبره نه چې انسان د الله تابعدار شي چې به د خپل راځي. نو الله فرمایي چې تما د تمامي دنیا امام وګرځولې. نو ګور ابراهيم عليه السلام د نرم زړه ته وګوره ابراهيم عليه السلام د محبت ته وګوره. قال ابراهيم عليه السلام من ذريتي رب زما د اولاد نه مګرځوا زما اولادم چې کم دي اغیتم وی دی اولاد نه د ابراهيم عليه السلام صرف نسبی اولاد مراد نو چې صرف غنه زما بچي بلکې امت چې کم دي دا د هر پیغمبر په شان د اولادي چې رب زما اولاد چې کم دي. لکه نبی اسلام فرمایي کنه کل تقي نقي فهو آل. هر هغه انسان چې د حرام نه ځان بچ ک او د شک د سیز نه امزان بچ کی یعنی دا استعمال به مال خيو که خبني بس اډو خریمه چې شکی جو خبره خلاص شو فهو علی. حضرت فرمایي د زما اولاد دي زما بچی دي. نو ابراهيم عليه السلام وی رب دا مقام چې کم دي زما اولاد تم ورکا. نو الله پاک ورته دا مونږ وی چې نه ستا اولاد نه ورکو بلکې الله ملداس یو حکیمانه جواب ورکو. قال ابراهيم الله پاک فرمایل لا ینالو نرسیگی عهد الظالمین زما وعده ظالمانو ته. څه مراد دی؟ اشاره دی خبره ده چې که اولاد دی نیکانو بس هغه ته به مقام ملو شي، خو که اولاد دی ظالمانو بی دینو
هغه چې کم دی کافرانو بس هغې به د دې موحدینو د دې خیر او د دې برکت نه هغې محرومي. نو گویا کې دی کې یهودیانو عیسایانو ته پکې تعلیم دی چې ای ظالمانو تاسو خو ظالمان یې، تاسو خو د الله دشمنان یې، نو تاسو د ابراهیم علیه السلام هغه لوی مقام هغه مرتبه چې هغې ته کم برکت الله ورکړی دی د هغې برکت نه تاسو چې کم دی محروم یې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د حضرت یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کے نعمتی احسان زما التی هاغ احسان انعمت علیکم چې ما احسان کړو پتا سو باندې و انیو بشک از فضلتکم ما فضیلت در کړو تاسو ته علی العالمین د ټول جهان په خلق باندې. واتقوا ويریږئ یومن د هغه ورځې د پیښې نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس حس یو نفس عن نفس د پاره د بل کس شیئا د حس چیز ولا يقبلون ما قبله لشي من حددنا عدل سبدلا ولا تنفوها وانا بفیده ورکی دتا شفاعت سفارش ولا هم ينصرون نبدی سر امداد کړي شي. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یاد کا وخت چې ازمایش کو په ابراهیم علیہ السلام باندې رب دادو بکلمات په یو څو خبرو سره فاتمهن هغه ټولې پوره کړې. قال او فرمایل الله پاک ورته انی بشک ز چم جاعلک از ګرځون کم تعالی للناس اماما د پاره د تمام خلق امام پیشوا. قال او فرمایل عرض کو جناب ابراهیم علیہ السلام من ذریتی رب زما د اولاد نهم وګرځوا. قال او فرمایل الله پاک ورته لا ینال عهد الظالمین نرسیږي وعده زما ظالمانو ته. صدق الله العظیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم امين الحمد لله اللهم ارحمنا وارحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد. زرشاد صاحب زرشاد حاجی صاحب سلام را لېږلو دوه درې پیرې وي ټولو ملګرو ته وي زما سلام کوه. نو الله دې د هغه عبادات قبول کړي دعاګانې او هغې کې دې الله زمونږ هم حصه پیدا کړي. الله څونه چې معتمرین تللي دي الله ټول چې کوم دی کامیاب راوله او الله مونږ ته چې کوم دی ټولو ته یو ځای خدای پاکه د حجونو د عمرو خدای بار بار اسباب زمونږ د ټولو برابر کا. بیمارانو ته دعا وکړي کورونو کې بیماری دي بهر سونه دي الله ټولو ته چې کوم دی د نیک عمل لپاره صحت ورکا. او زرشاد حاجی صاحب سره د کور والو سره د ټولو خدای په عافیت سره واپس راوله. وصلی الله تعالی محمد. جزاک الله خدای پاک هم خوشاله کړه.